الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. شپږم سپاره ده سورة مائده او 3 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل اے ایمان والو تاسو د الله د شعائر به حرمت مکوئ، د عزتمند میشتو به حرمت مکوئ، د حرم شریف د قربانیانو به حرمت مکوئ. کم حاجیان او کم معتمرین حضرات عمرو ته روان وي دا غوی به حرمتي د مکوي، او چې کله تاسو د احرام نه فارغ شئ نو بیا ښکار کوئ، ښکار دله مباح دی. اوس په آیت کې الله جل شانه د هغه شیزونو ذکر کوي چې هغه کم حرام وي. نو حرمت علیکم المیتة حرام کړل شي په تاسو باندې مردار، یعنی اکل المیتہ د مردار خوراک دا د باندې حرام دی. والدم او وینا، دم نه مراد هغه وینا بهیدون کی دم مسفوح چې ورته ویل کی ساروی ذبح کی او دا کمن بهیدون کی وینوي نو د دې استعمال دا جایز نه ده، دا حرام ده. حکم په غوخه بسن خدي وي، غوخه بس کم دغه وینو هغه جایز ده، خدا کم بهیدون کی وینوي نو دا ناجایز ده او دا حرام ده. ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر دا بجميع اجزائه دا حرام دي، دا اغه د یو شیز نم پیدا دا نشي اغستله. وما اهل لغير الله به او اغه ساروي چې اواز پورته کړل شي د الله د نوم نه علاوه پاګه سره د بل چا په نوم باندې دا ذبح کړل شي نو دا ساروي هم دا حرام دي او ناجایز دي. والمنخنقه او هغه ساروي چې زندې کړی شي او په زندې باندې مړ شي، لکه مثلا یو ساروی دی او تاو شوی دی او دا زندې شو، په دې حالات کې دا مړ شو، مردار شو، نو بیا د دې غوښه خوړل دا حرام دي. هو کو زندې کړل شوی دی او صاحب کې او تا ذبح کړو بیا جایز دي. هو کو دغه شانتي مړ شي نو بیا دا حرام دی. والموقوذة هغه ساروی چې هغه په لوړ باندې وهل شوی، په ډانګي باندې او په څه باندې وي او بس دا مړ شي نو دا مردار شو. والمتردیه او هغه راغلیدون کې ساروی داسې د خټ نه وغورځېږي یو ځای نه راوغړېږي او هم دغه شانتې مړ شي ذبح نه کړي نو دا هم حرام دی. والنطویحة او هغه په ښکر باندې وهلی شوی ساروی، یو ساروی بل ساروی اوی او هم دغه شانتې مړ شي دا ذبح نه شي نو دا هم حرام دی. وما اکل السبع او هغه چې درنده وخوړلي، درنده وخوري او هم دغه شانتې مردار شي نو دا بیا هم حرام دی، جایز نه دی. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کوي، مثلا یو ساروی تاو شو زندې کړل شو خو لا مړ نه دی او تاسو ذبح کو جایز ده. یا یو ساروی دی هغه په لوړ باندې اوهلی شو خو صاحب کې دی او تا ذبح کو جایز ده، غوښه حلاله ده. یو ساروی دی یو خټ نه راوغورځېدو، یو ځای نه راوغورځېدو او تا ذبح کو صاحب کې شته جایز ده، حلاله ده. یہ بل ساروی او صاحب کې دی او تا ذبح کو نو دا جایز دی. یہ درنده وخوړو خو لا صاحب کې شته او تا د وروسته ذبح کو نو جایز دی، حلال دی. وما ذبح على النصب او هغه ساروی چې هغه د بوتانو په نوم باندې ذبح کړل شي نو دا ساروی هم حرام دي. وان تستقزموا بالازلام
او دا چې تاسو تقسیم وکړئ په غشو سره د دې دوه تفسیرونه دي. یو تفسیر دا دی لکه مشترکه به یو څاروی واغستو او بیا یې وتیلی و په هغه کې غشې به ایښودي، نو په هغه کې به یو غشې باندې لیکلي 1، یو به لیکلي 2، یو به لیکلي 3، او بعضې غشې به دا شي هغه به خالي 0 به لیکلی. څاروی به په شریکه باندې اخیستلو یو شانتې پیسې دا به جمع کړې وي، خو بس غشې به راویستو هلکه دا د چا دا د پلانکي 1 به پرې لیکلی او هغه ته به یې وایي سمینو شو. بل غشې به راویستو دا د چا دا د پلانکي په هغه باندې به 0 لیکلی شوي او بس وایي دا به کې نشته، پیسې به جمع کړې وي بس هغه ته به میلاو نه شوه. بل غشې به راویستو په هغه به لیکلی 3 بس دا د پلانکي هغه ته به 3 حصې میلاو شي او بل هغه ته به 2 میلاو شي په دې طریقه باندې. نو دا طریقه دا حرام ده، جایز نه دي. یا وان تستقسموا بالازلام، بل تفسیر دا دی چې دې د بیت الله شریف مخې ته یې وتیلۍ ځوړنده کړې وه او چېرته به سکار کاوه نو په هغه کې به 3 غشې پراته وو. یو باندې لیکلي امرني ربي، دویم باندې به لیکلي نهاني ربي، او بل به داسې خالي نو چې خالي به نو دوباره به چې کله غشې به راویشت امرني ربي زما رب ما ته حکم کړی دی چې بس هغه کار پسې به روان شو لاړ. خو چې کله به غشې راویستو او هغه باندې به لیکلي نهاني ربي دا غشې به راووتو نو بس به دغه کار نه کوو، او چې کوم به خالي راووتو نو به دوباره کوشش کوو بل غشې به وایي دا حرام دي. ذالکم فسق، دا ګناه ده. نو اوس دا شیزونه څوک حلال ګڼي نو فسق نه مراد دی کفر دی، او کو حلال نه ګڼي خو بیم استعمالوي نو بیا چې شي ده بیا ګناه کبیره ده. اليوم ننرز یئس الذین نهوا بید شوي هغه کسان کفرو چې دوی کفر کړی دی من دینکم ستاسو د دین نه، یعنې ستاسو د دین د باطلولو نه. فلا تخشوهم، پس تاسو مه یریږئ د دوی نه، واخشوني او تاسو زما نه ویریږئ. اليوم ننرز اکملت لکم دینکم، ما پوره کړو ستاسو دپاره ستاسو دین. یو دا آیت چې کله را نازل شو نو یهودیانو ویل وایي که دا آیت یعنی زمونږ په دغه کې دا راغلی نو دا ورځ به موږ خپله د اختر ګرځولی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل دا آیت چې په کوم ځای کې نازل شوی دی هغه ځای ما ته معلوم دی او په کومه ورځ باندې چې نازل شوی دی هغه ورځ هم ما ته چې هغه معلوم ده. یعنی دا د جمعې په ورځ باندې د عرفې ورځ وه او د ماسپښین او د مازدیګر د دې ماسپښین او د مازدیګر د مونځ نه وروسته چې دا نازل شوی او حجة الوداع په 10مه هجري کې د آیت دا نازل شوی. یعنی دغه ورځ د عرفې ورځ دا اختر یو بل جمعې ورځ هم چې دا یو قسم نه چې هغه اختر وي او د 10 ذوالحجې ورځ دا هم چې د اختر ورځ وي. نو دا ماته چې د دې هغه هر څه کوم ځای کې نازل شوی دی په کوم ورځ باندې نازل شوی دی او په کوم وخت باندې نازل شوی دی دا زمونږ ټوله چې هغه اختر دی. نو اليوم اکملت لکم دینکم، ما نن ورځ پوره کړی ستاسو لپاره ستاسو دین. بس دین چې دا پوره شو نو د دې دا مطلب نه دی چې د دې نه وروسته وحی نه راغلی، یعنی احکام چې څومره د دین هغه پوره شو بس نور احکام بیا نه دی راغلی. وحی نور راغلی نور د قرآن چې کوم آخري آیات دی نو هغه په 2مه سپاره کې هغه ذکر دی، هغه آخري آیات دی د قرآن. خو دلته په دې آیات کې یعنی احکام بس دا ختم شو، نور احکام بیا نه دي نازل شوي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې آیات نه وروسته یو اتیا ورځې دا ژوندی او بیا چې دی دا د دنیا نه دا لاړ. واتممت علیکم، او ما پوره کړی دی په تاسو باندې نعمتي خپل نعمت. 3مه سپاره کې دا بل آیات دی چې کوم د قرآن آخري آیات دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما خوښ کړی ستاسو دپاره اسلام دین. نو په من اضطر، پس هغه څوک چې مجبور کړلی شو په مخمصة په هغه لوږه کې غیر متجانفین چې نه په داسې حال کې چې نه میلان کوونکې ګناه ته فإن الله، پس بشک الله تعالی چې دی غفور بخون کې دی رحم کون کې نه. هو حالات اضطراری نه، په حالات اضطراری کې یو ستاسو د جان مسله د روح دی وزي او بل ته مردار پرته ده نو بیا کو توس دا مردار نه خو بیا هم ګناګاریږي ځکه دا جان داستانه دی دا الله امانت دی. دلته جان بچ کول چې دا لازم دی پتا باندې دا ضروری دی. نو وس خیر دی مردار اخرى بقدر ضرورت چې ستاسو جان سے دا بچ. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کړل شي پتا سبحانه مردارا
والدم اغا ونا بهدن کی ولحم الخنزير او غخا د خنزير وما اهل لغير الله او اغا چې आवाज پور تکړل شي د الله د نوم نه علاوه به پاغه سرا والمنخنقه اغا زندکل شوی ساروي والموقوزه اغا بلول وهله شوی ساروي والمترديه اغا راغړي دن کې ساروي والنطيحه اغا بخکر باندې وهله شوی ساروي وما اكل السبع او اغا چې خړلې درندو الا ما زکیتم مگر اغا چې تاسو ذبح کوي وما ذبح على النصب او اغا چې ذبح کړل شي په بوتانو باندې وان تستقسموا او دا چې تاسو تقسیم وکي په غشو سره ذالکم فسق دا ګناه ده اليوم ننرز يئس الذين ناامید شوی دي او کسان کفرو چې دوی کفر کړی دي من دینکم استاسو د دیننا فلا تخشوهم پستاسو مېریږي د دوینا وخشونی او تاسو زمانہ ویریږي اليوم ننرز اکملت لكم ما پورا کړی استاسو لپاره دینکم استاسو دین واتممت علیکم او ما پورا کو پتا سبحانه نعمت خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او ما خوخ کو استاسو لپاره اسلام دین ومن استرا پس هغه څوک چې مجبور کړي شو په مخمصتن پاغه سخت لوګ کی غیر متجانبین پداسې حال کې چې نوی ميلان ساتون کې ګناه تا فإن الله پس بشک الله تعالی چې غفور بخون کړي رحیم رحم کون کړي حرمت علیکم المیتة حرم کړل شي پتا سبحانه مردارا ودم او وینا بهدون کی ولحم الخنزير او غخا د خنزير وما اهل او اغاچ اواز پورته کړل شي لغیر الله به د الله د نوم علاوه پاغه سرا والمنخنقه اغا زند کړل شوی ساروي والموقوزه اغا بلوال وهل شوی ساروي والمترديه اغا راغلیدون کې ساروي والنطيحه اغا پخکرو باندې وهل شوی ساروي وما اكل السبع او اغا چې خوړلې درندو الا ما زکیتم مگر اغا چې تاسو ذبح کړئ وما ذبح على النصب او اغا چې ذبح کړل شي په بوتانو باندې وان تستقسموا دا چې تاسو تقسیم وکئ بالازلام په غشو سره ذالکم فسق دا ګناه ده اليوم ننرز يئس الذين نو بد شوی اغا کسان کفرو چې دوی کفر کړی دي من دینکم استاسو د دیننا فلا تخشوهم پس تاسو مېریږئ د دوینا وخشونی تاسو زمانه ویریږئ اليوم ننرز اکملت لكم دینکم ما پورا کړه تاسو نه پاره دین تاسو واتممت علیکم او ما پورا کو پتا سبحانه نعمت خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او ما خو تاسو لپاره اسلام دین پمن استر پس هغه څوک چې مجبور کړل شو په مخمصتن پسخت الوغتی غیر متجانف الاسم پداسې حال کې چې نوی ميلان ساتون کې ګناه تا فإن الله پس بشک الله تعالی چې غفور بخون کې رحیم رحم کون کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمر په فرفر د عمل کولو توفیق راکړي دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دنیا او آخرت خوشالیانه مونږ راکړي الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو مونږ محفوظ کړي څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره چې ور نصیب کړي دا شهابه ګردو مسله ده الله دې درس د برکت ور صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي نور څومره بیماران دي جسے لور دا کینسر بیماری دا دیتم دعا کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ چھ غور نصیب کی نور سمر بیماران دی اللہ طول تا صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور نصیب کی اللہ نے طول خپل اللہ چھ غدارو کی الله د هسپتالونو تانو تحصیلونو موږ محفوظ کی الله زموږ مال جان د خپل دین د پاره چې هغه استعمال کی الله د دین د خدمت د پاره چې هغه استعمال کی الله د دین خدمت زموږ په اعلی پیمانو کې واغستل کی الله زموږ اعمال ته موږ الله خپل د رحمت نظر په موږ باندې وکي او فارش مع الله باندې زموږ د قبولیت فیصله وکي الله سخت سفرونه د موږ تفرات دي
او موږ دنیا کې معمولی سخت ته الله نشو ټاکلی او دا سخت سفرونه الله ډیر ګران دي الله دا سخت اسفار درته آسان کی الله در رحم معاملات سره وکي جنت الفردوس کې اعلی مقامات راکړي د جهنم نه موږ محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه